ډېره ګرانه نه ده. سړي نه مور لاړه شي او د 6 کاله په عمر کې او پلار تې نه د پیدایش نه مخکې وفات شوی. دې وجې نه الله رب العالمین رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي واما الیتیم فلا تقهر، یتیم ته مه فقار کېږه. رسول الله یتیم ته مه فقار کېږه. دا اصل کې رسول الله ته خطاب نه، ټول امت ته خطاب دی. واما الیتیم فلا تقهر، یتیم ته غوسه مه کوئ، ځکه رسول الله وایي تا د یتیمانه زندگی وایي تا تېره کړې ده. مور مبارکه تېنه وفات شول د 6 کاله په عمر کې دی. څه وخت مخکې یو د چا والده وفات شوې وه، موږ جنازې ته ورغلي وو. بشیر قاري صاحب دلته اعتکاف ته هم ناست و. مور یې وفات شوې ده. طالبان ورته ویل چې خیر دی قاري صاحب، خیر دی، بس دا د الله طرف نه غریب نه چاړه جوړ شوی، بس لاس به داسې که به جړا به شو، لاس به داسې که به جړا به شو. د مور درد هغه چا ته معلومېږي چا نه مور تلي. که د چا مور ژوندی والله دې ته درد نه معلومېږي. دا میندې زموږ او ستاسو په کورونو کې دي، قسم دی دا د جنت د دروازو نه دروازې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مور او پلار دا د جنت دروازو نه 2 دروازې دي. کله چې چا دواړه مور او پلار ژوندي د 2 دروازې کولاوي، او کله چې چا یو تېنه وفات شي، یا تېنه مور وفات شي یا تېنه پلار وفات شي، د جنت یو دروازې بند شي. او کله چې تېنه دواړه وفات شي بس 2 دروازې بیا بند شي. بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم د 6 کالو په عمر کې غریب یتیم شو. چې کله د 6 کالو په عمر کې یتیم شو نو چا ته حواله شو؟ خپل نیکه ته حواله شو، عبدالمطلب ته. عبدالمطلب د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نیکو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په عبدالمطلب باندې ډېر ګرانو.